د مصر مشهور دیني عالم د طالبانو پریکړه چیلنج کړه. بلخو امریکا طالبان ته سخت اور ورکړی. جديت همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د الازهر پوهنتون ستر شیخ احمد الطیب په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا له پوهنتون څخه د نجونو منع کول د اسلامي شریعت سره په ټکر کې بللي او په دې پریکړې خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې دا ټکان ورکوونکې پریکړه باید نوی صادره شوې او زیاته کړې ده چې دا تصمیم د شریعت خلاف او د قرآن کریم له بلنو سره په ټکر کې دی. شیخ احمد الطیب د افغانستان په اوسني چارواکو غږ کړی چې په خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. خو طالب فعالان بیا وایي چې اسلام کې ښځو ته د عصري زده کړو په اړه کوم مستقیم امر نه دی شوی. بلخوا د وسترو صنعتي هیوادونو ټولنې جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې ویلي له ښځو سره د طالبانو چل چلن ښایي بشر د جنایت وګڼل شي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي پوهنتونونو ته د ښځینه او د نه تګ پریکړه د بیرته واخلي. د جیو سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو حکومت څخه په زغرده غوښتي د ښځینه او د زده کړو په تړاو د خپلې دواړې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. د جیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله اعلامیه یاده کړې د روم تړون پر بنسټ چې افغانستان هم غړی دی جنسیتي ځورونه د شریعت زر جنایت بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلکن په واشنګټن کې د کال وروستۍ خبرې کانفرانس ته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی که طالبان د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازو تړلو پریکړه لغوه نه کړي بیا به یې پرې کړي. دا چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.